پټکې د شریعت په رڼا کې مونږ له یو مسلمان په حیث د خپل خوږ نبی مکمله تابعداري پکار ده. باید د خوږ نبی ژوند مبارک خپل مخې ته کیدو. زمونږ خبرې به د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په طریقه وي. زمونږ ناسته ولاړه په کور کې او د کور نه بهر ژوند دا ټول به د پیغمبر علیه السلام په طریقه وي. کوم لباس چې پاک نبی علیه السلام استعمال کړی دی دا به مسلمانان هم استعمالي اغوندي. به په دغه لباس کې یو پټکې هم دی. پټکې د پاک نبی صلی الله علیه وسلم هغه سنت دی چې نبی پاک په پټکې باندې همیشواله کړی دی. د پټکې ذکر چې څنګه په احادیث مبارکو کې راغلی دی دغه شان په قرآن عظیم الشان کې هم د پټکې ذکر موجود دی. الله تعالی فرمایي چې په غزوه بدر کې کومې فرښتې راغلي وي هغه هم پټکي په سر کړي. بعضې روایتو کې راځي چې زیړ پټکي او په ځینو کې د سپین پټکي ذکر هم راغلی دی. پخلی علماو کرامو داسې کړی دی چې جبریل امین سپین او نورو فرښتو زیړ پټکي تړلي. په احادیثو کې راغلی دی نبی پاک صلی الله علیه و سلم فرمایي پټکې د عربو تاج دی. بل حدیث کې راغلی دی چې عرب که پټکې کوز کې دی به خپل عزتونه پرېږدي. په بل حدیث کې نبی پاک فرمایي تاسو پټکې تړئ ستاسو برداشت ستاسو زغم به سیوا وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي پټکې د مؤمن او کافر په منځ کې فرق دی. بل ځای کې فرمایي د پټکې په هر ول باندې یو نیکي ملاویږي. نبی پاک فرمایي چې په اسمانونو کې فرښتې د الله تعالی ثنا داسې بیانوي. ثنا ده هغه ذات لره چې سړی ښایسته کړی دی په ږیره باندې او ښځې ښایسته کړي دي په کمسو باندې. په یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې په پټکي کې 2 رکعاته منځ کول د اویاو رکعاتو نه غوره او بهتر دي. د نبی پاک نه پټکې 2 غزه راغلی دی 12 غزه او 14 غزه هم. نبی علیہ السلام به 15 وخته منځ په 12 غزه پټکي کې ادا کولو او د جمعې او اخترونو په منځونو کې به 14 غزه پټکې په سرولو. په غزاګانو کې 15 غزه پټکې هم تړلې دي. نبی علیہ السلام سپین پټکې هم په سر کړی دی او د تور رنګ هم. د فتح مکه په وخت پاک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تور پټکې په سر کړو. د پاک پیغمبر د پټکي شمله به یو لیشوه. حدیث کې راغلی دی چې کله پاک نبی دنیا نه پرده فرمایله نو هغه وخت کې هم پټکې په سر و. د نبی علیه السلام نه پس صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین او بیا زمونږ اسلاف او مشرانو او بزرګانو هم پټکې په سر کړی دی. اوس هم زمونږ په پښتنه ټولنه کې پښتانه مشران او خصوصا په قبایلي سیمو کې سپین روبي پټکې په سر چې هم د پاک نبی سنت ادا کیږي او هم ورسره روب او دبدبه سیوا وي. د تیپوهان د پټکي فایدې هم ډېرې بیانوي. کوم انسان چې پټکې وهي یعنې پټکې په سرۍ د هغه دماغ به طاقتور وي، په سر به درد نه راځي، نزله او زکام نه به بچ وي او د فالش خطره به هم چې کم دی نو داسې کس ته کمه وي.